ډیر خلک وایي چې موږ دعا کوو خو قبلیږي نو، خو زه راته یم چې تاسو ته دعا د قبلېدلو وخت نه دی معلوم چې دعا خلک کوم وخت کې کوي. ډیر قیمتي بیان دی دعا د وخت د قبلېدلو ټایم، نو ډیر ناشنا بیان دی، راځئ چې ټولې واورو. اوس دا دعا چې کومه ده دا په کوم وختونو کې کوم وخت کې سړی ډیر وایي چې یاره دې ځای کې زما کیدای شي دعا زر قبوله شي. عزیزانو ډیر ځایونه دي خو اجمالا یې واورئ. د اذان او د اقامت ترمنځ نبی علیہ السلام فرمایي لا يرد الدعاء بین الاذانین. د اذان او اقامت په ټیم کې که خیال هم کړی د عرب هم داسې کوي، دې ټیم کې دعا غواړئ. د فرضي مونځ نه وروستو چې کله اذکار پوره شي دعا وغواړئ. په اخیری قاعده کې ته ناستې دعاګانې چې کومې راغلي په شریعت کې هغه دعا چې ته کې الله دې دعا قبلوي. په سجده کې دعاګانې اقرب ما يكون العبد ان يكون ساجدا فاكثروا فيه من الدعاء. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې سجده کې ډېرې دعاګانې وغواړئ، په دې کې دعا ډېره قبلېږي. د عرفات په میدان کې دعا ډېره قبلېږي. دارنګې د شپې په یوه حصه کې راپورته شه، د تهجد په ټیم کې هیڅ څوک تا نه ویني، لاسونه پورته کړه رب العالمین ته. عام ځان له ځای کې دعا وغواړه. په بیت الله شریف کې په دې غوره ځایونو کې، په جومات کې، په بیت الله شریف کې، په مسجد نبوي کې، مسجد اقصی کې، دا مبارک ځایونه چې دي دې ځای کې د ځان دپاره دعاګانې غواړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله باران راوریږي په دې ټیم کې دعا قبلېږي. د جمعې په ورځ باندې خاص یو وخت دی، د نور د ډوبېدو نه مخکې نبی علیہ السلام داسې اشاره وکړله ویقللها، معنا چې لږ غوندې ټیم دی، دې ټیم کې دعا ډېره قبلېږي چې سړی دعا وغواړي. او بل وخت چې کوم دی عام اوقاتو کې چې ته مجبور یې چې هر ټیم کې تا دعا وغوښتله. حدیث کې قرآن کې راغلی رب العالمین فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې مشکل در باندې راغی، لارې در باندې تنګې شوې، فورا ذهن کې فلانې او فلانې مه راوله، دغه ټیم کې 2 رکعاته مونځ وکړه او دعا وغواړه. یعنی د مشکل په وخت کې دعا رب العالمین قبلوي. ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.